ثبات زمونږ د قبایلي معاشرې یو اهم روایت دی چې په هغې کې ملګري په خپله کې راغونډ شي او د آبادۍ د شور نه لرې چېرته قدرتي ماحول او خاموشۍ ته لاړ شي او هلته پروګرام وکړي. په داسې موقع باندې ملګري مختلف روایتي خوراکونه تیارولو سره سره په خپلو کې خوشحالیانې هم مناو کوي. څوک پکې اتڼې کوي او څوک پکې رباب ځان سره یوسي او څوک پکې ګپې شپې لګوي. په داسې موقع باندې ملګري اکثر په مختلف کارونو کې بوخت وي. څوک وچ لرګي را جمع کوي، څوک سالن او چولې تیاروي او څوک د سالنو چولو دپاره ټماټر، پیاز او نور څیزونه کټ کوي. او دوستان په خپله کې څه کانا منا خوښه کړي چې دا به تیاروو. لکه اوس موږ لګیا یو دلته کلیوالې چولې تیاروو په چیکن کې، او څوک راشي دلته کې سالنې تیاروي او ځینې خلک ځان سره میوزیک، رباب او منګیا او دا څیزونه راوړي، اتڼې کوي. تېره ورځ موږ هم د ایدکو فلسطین په علاقه کې داسې یو ښکلي شانتې پروګرام کړی و چې ټول دوستان راغونډ شوي وو. د پروګرام په وخت د افغانستان د لوګر ولایت نه راغلي کوچیانو بچي هم په نظر رالل او هغې ته مې هم دعوت ورکړو او موږ سره یې د چولو مزه اخیسته او په پروګرام کې راسره شریک شول. په اخر کې د کوچیانو بچو هغه روایتي غاړې راته زمزمه کړې.